د مزمنو ناروغیو په لړ کې د هضمي جهاز ناروغۍ هم ډېرې مهمې دي، ځکه چې دا ناروغان نشي کولی چې خپله غذا صحیح هضمه کړي او جذب یې کړي. دوی د پروتینونو، ویټامینونو او نورو ضروري موادو د کمبود سره مخامخ وي. په دې خاطر دا ناروغان باید حتما د ډاکټر په واسطه ولیدل شي چې سم تشخیص وشي، ځکه یو شمېر د هضمي جهاز ناروغۍ د ژوند تر پایه پورې درملنې ته ضرورت لري، او کله چې دا درملنه وشي نو دا ستړیا او د انرژي کموالی په کلي ډول یا په قسمي ډول باندې له منځه تللی شي او درملنه یې کېږي. یوه بله ډېره مهمه خبره چې باید په نظر کې ولرو هغه په ځوانو مېرمنو کې ستړیا ده. زموږ په هېواد کې متاسفانه چې ځوانې مېرمنې مسلسل ډول باندې حمل اخلي او ولادتونه کوي، ماشومان 1 کلن 2 کلن 3 4 5 د هر سن سال، یعنې تر څو چې یو مېرمن 40-45 کلنۍ ته رسېږي دوی 15 یا زیات کم ماشومان زیږوي چې دا په خپله په وجود باندې ډېر منفي تاثیرات لرلی شي. خاصتا د هر ولادت سره مور وینه ضایع کوي او ورسره نورې ناروغۍ کېدی شي چې ملګري مثلا فشار یې لوړ لاړ شي یا د شکرې ناروغۍ پیدا کړي. نو دې ناروغانو ته ډېره توجه پکار ده. زموږ په هېواد کې باید داسې زموږ د هېواد په شان نورو فقیرو هېوادو کې باید خلکو ته تعلیم او تربیه ورکړی شي چې اولاد لرل خو ضروري او ډېر خوندور شی دی، مګر د اولاد د تربیې لپاره باید هم توجه وشي. څومره چې د اولادونو تعداد زیات وي په هماغه اندازه د هغوی تربیه، د هغوی تعلیم، د هغوی روزنه، د هغوی فزیکي او روحي صحت ډېره زیاته توجه غواړي. نو یو څوک چې کور نه لري، یو څوک چې عاید نه لري او دی واده وکړي او بیا نو اولادونه خطا کړي، نو معلومداره خبره ده چې دوی ماشومانو ته توجه نشي کولی او د ماشوم تر څنګ مور هم له یوې خوا نه د مختلفو ناروغیو سره مخامخ وي، له بلې خوا نه د دې ماشومانو په روزنه پالنه ډېر سخت کار دی. مور تر سهاره پورې ویښ وي. نو دا مسئلې ته باید په عمومي ډول باندې د اجتماع په سطحه یا ټولنې په سطحه توجه وشي. د نور مزمنو ناروغیو په ډله کې د اندوکرین ناروغۍ هم ډېرې مهمې دي. په هغې ډله کې د شکرې ناروغۍ یا ډایبیټیس یو د هغو ناروغیو نه دی چې دا ناروغان ستړیا او ستومانتیا نه شکایت لري، او دوی البته د شکرې د ناروغۍ د تشخیص لپاره اوس خو امکانات ډېر ښه دي. د وینې یوه ساده معاینه کولی شي چې ستاسې شکره یا د قند مقدار په وینه کې درته معلوم کړي او تشخیص مې وشي. د شکرې ناروغۍ هم درملنه لري، خو درملنه یې دوامداره ده، تقریبا همیشګي ده او باید سمه درملنه یې وشي. په اندوکرین ناروغیو کې یو بل هرچې نادر دی مګر یو معمول سبب اډیسن ډیزیز موږ ورته وایو، چې دا ناروغان وزن بایلي، دوی پوستکي رنګ تورېږي یا ته خولې ته یې وګورئ ژبه توربخنۍ او نورې تورې لکې لیدل کېږي. د دوی فشار ډېر ټیټ وي. دا ناروغانو تشخیص هم لږ مشکل کار دی او د یو با تجربې ډاکټر سره د مشورې لپاره ضرورت پیدا کېږي. نو د
د ستړیا اسباب تاسو وکتل چې خورا ډیر دي. د یو عادي کمخونۍ نه نیولې، بیا د وزن زیاتوالی، خصوصا څوک چې ډیر وزن لري د دوی دا رقم خلک معمولا د شپې ډیر خریږي، داسې خریږي چې د چا خبره کټ خوځوي او بلې کوټې ته یې غږ ځي. نو کیدای شي دا رقم خلک د شپې په وار وار راویښ شي، مګر دوی ته په یاد نه وي، او نتیجه یې دا شوه چې د دوی خوب ډیر خرابي او سهار چې دوی راپاڅېږي خورا ډیر خسته او ستومانه وي، هېڅ انرژي نه لري. دغه راز هر بل عامل چې د خوب درته خراب کړي، د یو عادي مشکل نه نیولې بیا تر غټو مشکلاتو پورې چې د خوب د خرابېدو باعث ګرځي، نو ناروغ دا رقم ناروغان ډیر ستړي، ستومانه او بې انرژي. دا کیدای شي چې یو عادي سبب وي، مثلا ماشومان غال مغال کوي یا همسایه مو ټکو ټوک کوي د شپې، او یا دا چې تاسې وخت نه لرئ، شاوکاري کوئ یا بل هر څه عامل چې وي، د خوب کموالی د مشکل یو ستر عامل پیژندل شوی دی. نور ناروغیو باندې هم بحث وکړو، مثلا سرطان ناروغۍ باید هیره نشي، رنګ رنګ سرطانونه دي، ما مختصر ډول باندې مخکې تاسو ته عرض وکړو. مزمن امراض دي او په هغې جمله کې مثلا میکروبي امراض دي. تاسو ته عرض وکړو چې د سل مرض یا توبرکلوز چې متاسفانه الله اوس هم په افغانستان کې واقعات خورا ډیر دي، نو دا هم باید په نظر کې ونیول شي. یو بله موضوع چې د ستړیا او ستومانتیا سره کلک تړاو لري، هغه د مخدره توکو یا مخدره موادو استعمال دی. متاسفانه بیا هم دا مشکل په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. خلک هیروین استعمالوي یا مشروب ډېر څکي، شراب څکي. دا ډول خلک هم انرژي نه لري، خسته وي او دوی خاصې توجه او درملنې ته اړتیا لري. مهمه خبره دا ده چې موږ په یاد ولرو کله چې خپله ناروغ شو یا زموږ خپل روان یا ډاکټر داسې ناروغان ګوري چې تاریخچه ډېره مهمه ده. که یو سړی یو 2-3 ورځې یو احساس د خستګي او ستومانتیا کوي، نو معمولا د حادو امراضو په هکله باید توجه وشي. د مثال په ډول دا د کرونا ناروغي اوس ډېره عامه ده، نو کیدای شي چې په دې اخته یا ځینې نورو میکروبي حوادثو سره مواجه شوي یا سټرس یا خوب خرابي. مګر کله چې خستګي او د انرژي کموالی دوامدار شو، په هفتو میاشتو دوام وکړ، معنا دا شو چې یو ناروغي وجود لري. نو سر تر قدمه پورې دا ناروغان باید اول باید تاریخچه واخیستل شي. ډېره مهمه ده دا ناروغ نه پوښتنې وشي چې څه تکلیف لري، څومره وخت کېږي او نور څه تکالیف لري. متاسفانه ګڼ شمېر ډاکټران کله چې یو ناروغ وګوري، مخکې له دې چې ناروغ نه پوښتنه وکړي یا یې معاینه کړي، معاینات ورته لیکي، دا د وینې معاینه ده، د ایکس رې ده، د فلان بسمه ده، چې دا رنګ رنګ مشکلات رامنځته کوي. د مثال په توګه دا یو خوا اقتصادي بې ځایه مصارف دي، بل خوا کېدای شي یو شی را پیدا شي چې هغه د مشکل سبب نه وي، په معایناتو کې به تاسې یو جزئي تغییر پیدا کوي، مګر دا به د هغه سړي یا د ناروغ د مشکل اساسي سبب نه وي او په دې توګه تاسې اصلي سبب یې هېروئ. نو ډاکټرانو ته لازمه ده چې تاریخچه په ډېر دقیق باندې واخلي، خصوصا کله چې ناروغ د لومړي ځل لپاره ګوري، باید کافي وخت ورسره تیر کړي او دوی نه دقیقه تاریخچه واخلي چې دا ناروغۍ څنګه شروع شوه، څومره وخت کېږي، څه تکالیف دي، او هر تکلیف جدا جدا تر څېړنې لاندې ونیول شي او بیا دا ټول تکالیف سره راجم شي او بیا ناروغ معاینه شي، فزیکي سر تر قدمه معاینه وشي
او دواړه تاریخچه او فزیکي معاینات څنګ تر څنګ په اکثرا په 15% واقعاتو کې ډاکټر تشخیص ته رسي. په یو کم شمېر 15% واقعاتو کې د وینې معاینات او ایکس ریز یا الټراساوند د تشخیص لپاره مرستندوی واقع کیږي. استثناءً کېدای شي چې یو ناروغي یوازې د وینې د معایناتو په واسطه باندې تشخیص شي یا د ایکس ریز MRI یا الټراساوند په واسطه تشخیص شي. آخري مسیج یا پیام به دا وي چې هر هغه څوک چې په دوامدار ډول ستړیا سره مخامخ وي باید حتما ډاکټر ته ورشي او داسې یو ډاکټر ته ورشي چې هغه تجربه ولري او دویم دا چې وخت ولري چې تاسې دقیق ډول باندې معاینه کړي او کله چې ډاکټر تشخیص ته ورسیږي درملنه معمولا نسبتا اسانه او نتیجه هم ښیي، هم ناروغ خوشحال او هم ډاکټر خوشحال. نننی بحث به په همدې ځای کې ختم کړو، تر بل بحث پورې د خدای په امان.